د خدای د نامې نظر شمه نو د کور ټول لوښي مو ختم کړل که نه اوس باقي څه خرڅ کړو دا خو متکل وای دا پتینه خو پکې رانه پاتې شوې ده د 1000 روپۍ خو کوي د یو دوه وختو نشه خو وشوه خو چېرته نیکه یا تره مې ویني پلار خو مې کار له تللی دی یا لکه پرې پتیله څه کې دا جي بس د مانځه ټیم و که نه ما یو 10 چارهدام پې کومه راکړه پتیله او 10 چارهدام خل په پتیله کوي که هغه په لوټه کوي ما ته پته ده چې تی بیا خرڅې ځه ورک شه یاره دا جي ما وی چې بس 10 چارهدام مې پې کړو که نه نو وا کاکا ګل دی یو خو د دې پوډریانو نه هم خلاص نه شو په کور کې راته پوډریان جوړ شوي دي کاکا یو 50 روپۍ راکړه ډېرې سختې مې په کار دي پر یې سر مې داسې درد دی ما یې ځان له پې لږې ګولۍ علمه ستا هم په سر باندې در راځي او ما ته یو 200 روپۍ وي او هغه مې پې راوړل هغه کور کې چې پخېږي نورې پیسې را سره نشته دی کاکا اوس لکه زما نه پی ښه دي یو انسان تا کمزورې کو پی دې تې ښه کړل زه خدای به دې مړه بس یاره خدای به دې ما ته هم کاکا جت کي ښه په یو کس مې 50,000 روپۍ پورې دي ما وې زه کاکا له به مې ورکمه ما ته معلوم ته داسې شوې که نه والله کې ما نه هم والې تا واورېدله د کور ټول لوښي دې خرڅ کړل ما ته معلوم نه څه دا زما د ورور سره وړي دي خدای خبر نیکه بابا او یو ګیلاس شربت درته واچوم ځان سمیره وړو نانس کوم ټوله شپه مې بهر کړې ځه لکه ځه نیکه بابا یو 50 خو به در سره نی تاسو خو د 500 نه خوځوئ مو ټوله شپه مو بهر کړې دی ځه لکه ورک شه خوب راځي ځه یاره نیکه بابا خدای خو دې د دې وبخورو نه خلاص مکه زه یم چې ټول عمر وبخور یو ستا پې سري زما غم در سره نشته نیکه بابا یو 50 نیکه خو 500 باندې مړی او موږ له یو 50 ته نه راکې ورک شه لکه ورک شه بې عزتي دې کوم ځه ورک شه وځه خدایه پاکه دا څنګه چل دی یو 50 چا څه نشته دا جي ګوره یو 50 راکه په کار مې دي ځه بچې الله دې مل شه الله دې ستاسو مل شي چې ثابت کور کې یو 85 نشته